قربانی چې دا به په انعامو باندې کیږي. انعام دا یو ابل دی، عربی کې ورته ابل وایي، دویم بقر دی، او دریم ضأن دی، او څلورم معز دی. اوس دا الفاظ راغلي دي، نو دا به موږ د شریعت په اندازه باندې د هغې وضاحت کوو. رب العالمین څه وایي؟ لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، سورة الحج کې ویلي دي. او ابن منذر او نور علماو په دې باندې اجماع نقل کړې ده چې د دې نه ما سوا په نورو باندې قرباني نه کیږي. چا چې ویلي دي چې په خادمۍ قرباني کیږي، بعض علما هغه ویلي، لکه ابن حزم صاحب هم ویلي دي چې هر حیوان چې د هغې غوښه خوړلی شي او څلور خپیزې یو که مرغۍ، وایي په دې باندې هم کیږي. یو روایت یې دلیل راوړی دی، وی بلال ته ویلی چې ما کنتو بلال رضی الله عنه به ویلی ابالي لو ضحیت بدیکن، که زه بانګې لال کوم قرباني پې وکړم هم وایي دغه دی، دا صحیح ده وایي. دا د دوی نظر دی. نور موږ ته چې قرآن کریم څنګه ویلی دی او محمد رسول الله د هغې په زندګۍ کې څنګه تیر شوي دي، هغه دا دی چې بهیمة الانعام به وي. چېرته څوک بهیمة الانعام نه وایي. او د دې علماو به په خپل ځای باندې احترام کوو. او یو عالم دی یو مسله کې هغه خوی شو، نو هغې ته زلات د علما وایي. نو په هغې کې به موږ او تاسې د هغې د زلات نه راخلو، بس هغې نه به اعراض کوو، حقه خبره به یې موږ رالو. ځکه دا حقه خبره چې ده دا د مؤمن یو ورک شوی شی دی، نو چې کوم ځای کې به یې میته نو هلته به اخلي. د جمهور علماو قول دا دی چې د محمد رسول الله علیه وسلم نه قرباني په ابل، بقر، غنم په دیو باندې ثابت شوی ده، ضأن. او بس شریعت کې دا دي، نو چې دا ویلي دي نو موږ او تاسې به د دې وضاحت کوو. ابل چې دی دا به څو قسمه ابل دي، بقر چې دی چې دې سره میخ هم شامله ده، دارنګې څونه انواع د بقر چې دي، ورپسې ګډ دی، نو ګډ کې چې څونه قسمونه دي، چیلي دي، بیزي دي، نو هغې کې چې څونه قسمونه دي. بشریت دا موږ ته یو نوع ویلې چې نوع الابل او بقر او ورسره زما ورونو معز او ضأن، دا موږ ته شریعت ویلي دي. اوس دا الفاظ چې قرآن او حدیث ویلې، نو دا عربي الفاظ دي، نو دا به موږ او تاسې د شریعت مطابق باندې چلو. د دې نه باخوا موږ او تاسې افراط تفرید نه کوو.